کړم د خپل کلی نه لرې غریبۍ کړم د خپل کلی نه لرې غریبۍ په زړه سختې زورورې غریبۍ او چې مې نه کول هغه دې په ما وکړل چې مې نه کول هغه دې په ما وکړل کړم مجبوره د کفرې غریبۍ. سلام او مینا درمنو سجد خټک یم د وطن ستوري خپرونې نه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. درمنو تاسو پیژنئ نادر خټک صاحب سره یو ځل بیا مو دغه نستی را جوړ کړی، 2 پروګرامونه مو له مخکې کړي دي، چا ځنه ملګرو به هغه نه وي لیدلي. خو بهرحال یو ځل بیا راغلي یو د نادر خټک صاحب نه کلمونه بیا ریکارډ کوو او ما په خیال د تعارف څه هغه نشته ده، ضرورت شته نه ده ځکه چې یو مخکې پروګرامونه شوي دي نو مسلسل ورته یو څو غزلونه ډالۍ کړه. ډېره مننه ډېره سجید صاحب چې ته موږ ته قیمتي وخت راکړو. اول به زه یوه ټپه ډالۍ کوم ارشاد چې اول به نوم د الله یاد کم اول به نوم د الله یاد کم بیا به مې وران بازار د زړه در ښکاره کړم. غزل ده چې خپله مې نه وجني په بل مې وجني خپله مې نه وجني په بل مې وجني د یار غمونه دي تل تل مې وجني خپله مې نه وجني په بل مې وجني د یار غمونه دي تل تل مې وجني او د چا ګولۍ را باندې نه کړي اثر د چا ګولۍ را باندې نه کړي اثر د چا د سپینې خولې خندل مې وجني د چا ګولۍ را باندې نه کړي اثر د چا د سپینې خولې خندل مې وجني. شعر ده چې ازغي ازغي وي ترې ګیله نه کوم ازغي ازغي وي ترې ګیله نه کوم حیران خو ځکه یم چې ګل مې وجني. ډېره مننه. ازغي ازغي وي ترې ګیله نه کوم حیران خو ځکه یم چې ګل مې وجني ستا د تیرو بڼو به څه ووایم ستا د تیرو بڼو به څه ووایم په هر قدم په هر یو پل مې وجني. ډېره مننه. ستا د تیرو بڼو به څه ووایم په هر قدم په هر یو پل مې وجني نه ډېر به څه وایم د نورو خلکو نه ډېر به څه وایم د نورو خلکو ژاړم خو ځکه چې خپل مې وجني. ډېر زبردست. نادر خټک صاحب نور به څه اورو؟ یو بل غزل مسافرو دپاره ارشاد مسافرو دپاره ډالۍ کا مسافرو دپاره دا سپیشل کلام ده چې کړم د خپل کلي نه لرې غریبۍ کړم د خپل کلي نه لرې غریبۍ په زړه سختې زورورې غریبۍ او چې مې نه کول هغه دې په ما وکړل چې مې نه کول هغه دې په ما وکړل کړم مجبوره د کفرې غریبۍ. ډېره مننه. چې مې نه کول هغه دې په ما وکړل کړم مجبوره د کفرې غریبۍ او لکه ګل کلی مې پرېښو ستا دپاره لکه ګل کلی مې پرېښو ستا دپاره شل مې نه کړې جوارګرې غریبۍ. زبردست. ډېره مننه. لکه ګل کلی مې پرېښو ستا دپاره شل مې نه کړې جوارګرې غریبۍ. اخري شعر ده چې ستا د لاسه زه خوږو یارانو پرېښوم ستا د لاسه زه خوږو یارانو پرېښوم رانه ګرځي لرې لرې غریبۍ. ډېر زبردست. ډېر ښکلی. ډېره مننه. بل دا څو شعرونه چې په ژوند مې داسې وار په وار ولیدو هر یو ستم مې د نګار ولیدو په ژوند مې داسې وار په وار ولیدو هر یو ستم مې د نګار ولیدو سجده ما ته به ګرم نه ووایې سجده ما ته به ګرم نه ووایې زما په سترګو دې که یار ولیدو. ډېره مننه. سجده ما ته به ګرم نه ووایې زما په سترګو دې که یار ولیدو او نادره یار چې ځان سینګار کړو کله نادره یار چې ځان سینګار کړو کله که او خزان خو ما بهار ولیدو. ډېره مننه. دا بل د غزل څو شعرونه چې غمجن غمجن دې یم په زړه باندې دې حاد نه شمه غمجن غمجن دې یم په زړه باندې دې حاد نه شمه غلام مې ساته چې له مینې دې آزاد نه شمه. ډېره مننه. غمجن غمجن دې یم په زړه باندې دې حاد نه شمه غلام مې ساته چې له مینې دې آزاد نه شمه په محبت کې مې لږ اوز مې آشنا په بل مې مه بدلوه په محبت کې مې لږ اوز مې آشنا په بل مې مه بدلوه مین به نه یم چې په مثل د فرهاد نه شمه. ډېره مننه. په محبت کې مې لږ اوز مې آشنا په بل مې مه بدلوه مین به نه یم چې په مثل د فرهاد نه شمه
نو چې خپل نایاب حسن ته ګوري آینه کې کله چې خپل نایاب حسن ته ګوري آینه کې کله دا خو کیدی نشي نه دیره چې ور یاد نشم چې خپل نایاب حسن ته وګوري آینه کې کله چې خپل نایاب حسن ته وګوري آینه کې کله دا خو کیدی نشي نه دیره چې ور یاد نشم دا څو روماني شعرونه دي چې ارشاد پچا باندې مین دي څوک پچا باندې مین دي پچا باندې مین دي څوک پچا باندې مین دي جانان هغه څوک دي چې پتا باندې مین دي ډېره مننه پچا باندې مین دي څوک پچا باندې مین دي جانان هغه څوک دي چې پتا باندې مین دي اشنا لرنګ توري خو مسکا دې مزیداره اشنا لرنګ توري خو مسکا دې مزیداره د زنه خلق ته په خندا باندې مین دي ډېره مننه اشنا لرنګ توري خو مسکا دې مزیداره د زنه خلق ته په خندا باندې مین دي د زده چې تل غواړم ته ځان ته مغرور نشي د زده چې تل غواړم ته ځان ته مغرور نشي جانان تانه ډېر خلق په ما باندې مین دي ډېره مننه د زده چې تل غواړم ته ځان ته مغرور نشي جانان تانه ډېر خلق په ما باندې مین دي آخري شعر دا چې جیب کې د پیسې نه وي قسم قدر نږدې شي سجده چې جیب کې د پیسې نه وي قسم قدر نږدې شي نه ډېره اوس خو ښکلي په جنا باندې مین دي چې جیب کې د پیسې نه وي قسم قدر نږدې شي نه ډېره اوس خو ښکلي په جنا باندې مین دي ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېره مننه نظیر بھائی تاسو ډېره مننه چې موږ ته دغه قیمتي وخت راکړلو امید ده چې دغه ملګري به دغه قلمونه ډېر زیات خوښ کړي او ملګرو فیصله په تاسو ده نظیر بھائی قلمونه به تاسو اورېدلي وي او نو فیصله په تاسو ده تاسو ورته په کمنټ کې ښایسته رایې راکړئ ملګرو د خپل چاپېرچل خیال ساتئ تر بل ملګري د تګه پورې ما سجد خټک ته راکړئ اجازت د خدای په امان